سلام ستړي مشئ حق مال خان یم هیله ده چې ټول به ښه وئ روغ جوړ خوشحاله به وئ درنو لیدونکو نن غواړم درته د پیسو د سپما څلور ډېرې ساده لارې وښیم نو تاسو کولی شئ د دغو لارو په عملي کولو سره خپلې پیسې سپما کړئ ځکه موږ تاسو ډېری کسان ګورو چې ښه معاش لري ښه عاید لري ښې پیسې لري خو مګر دا څنګه دی بیا هم خپلې پیسې نشي سپما کولی که چیرې یو وخت ورته لاس وکړي دا به له ډېرې بدې ورځې کوي ځکه وایي چې لاس مې تش دی بده ورځ در باندې هېڅ نه لرم بې خرچه یم صحیح ده او دیم دغسې ډېری کسان دي مه یې ملامتوئ خو اصلي خبره دا چې دوی خپلې پیسې په صحیح طریقه نشي سپما کولی سمه ده نو که چیرې غواړئ چې خپلې پیسې په سمه طریقه باندې سپما کړئ او ذخیره یې کوئ نو له ما سره مل پاتې شئ ویډیو تر پایه وګورئ لومړی تاسو کولی شئ خپلې پیسې مو په درایۍ تبدیلې کړئ یعنې مثال هغه څه چې تاسو لرئ نغدې پیسې کور کې مه ساتئ ور تاسو کولی شئ په پیسو باندې مو سره زر واخلئ چې کله هم خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي تاسو کولی شئ پیسو باندې ځمکه واخلئ چې کله هم خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي کوم خطر نه لري نو که چیرې تاسو پیسې په کور کې نغدې وساتئ نو دا بیا درنه تللي وي کوشش وکړئ چې نه شي اخیستی چاته مو پیسې قرض ورکړئ نو تاسو کولی شئ یو وخت کې تاسو لاس بند شي خپل قرض مو بیرته ترلاسه کړئ پیسې به در سره وي نو که چیرې په کور کې نغدې وساتئ ډېرې زیاتې لارې طریقې شته چې تاسو پیسې به تللي وي تاسو به خبره نه وي ورباندې ځکه نو وخت دغسې دی چې تاسو نغدې پیسې لرئ نو تاسو کولی شئ بیا یو شی باندې مصرف کړئ یو شی پر واخلئ او هغه شی به تاسو ته ځای نه وي نیولی صحیح ده یوه خبره دویمه خبره په هېڅ وجه باندې قرض مه کوئ ګورئ مثال د کور تر څنګ د دوکان دی ته چې وځې مثال یو شی ترې راوړې دوکان چې راځې هم بېرته له دوکانه یو شی راوړې یا چې هر رقم وي ته دغه د دوکان نه دغه کوم شی چې ته راوړې فرض که ته دا وایې چې دا والا هغه مفت راکوي دا یعنې هغه چې هېڅ شی مفت نشته سمه ده نو تاسو کولی شئ چې کله هم قرض وانخلئ د خپلې اړتیا وړ پیسې ځان ته وټاکئ ته هم پیسې راواخلئ نو ضرورت نشي تاسو مفت بېځایه شم قرض وکړئ بیا چې کله معاش واخلئ یا مثال کار مو کړئ پیسې ترلاسه کړئ نو تاسو بیا کوم قرض چې کړی وي دا ټولې پیسې یوسئ په همغو ځای کې په قرضدار ته ورکړئ چاته چې چاندې چې پیسې راوړي همغو ته یې ورکړئ نو خبره به ختمه وي صحیح ده دریم کوشش وکړئ د خپلو اړتیاوو او خپلو خواهشاتو ترمنځ فرق وکړئ ګورئ یو شی د ضرورت دی چې څوک یې اخلي مثال اوړه دي مثال چای دی بوره ده یا ځینې نور شیان چې دي مثال ښه او بد مړی ژوند دی دا ضرورتونه دي خو ځینې شیان چې دي هغه خواهشات دي موږ باید یو ترمنځ فرق وکړو فرض کړئ مثال زه هیله لرم چې یو ښه کور ولرم بلند منزل ولرم که نه زه دا ګورئ لکه دا خواهشات دي زه غواړم چې ښه لوکس موټر کې وګرځم ښه لوکس موټر ولرم که نه دا خواهشات دي زه غواړم چې ښه موبایل ولرم قیمتي موبایل واخلم څنګه نوی روز د کومې کمپنۍ نه هماغه نوی واخلم دا زما خواهشات دي یا غواړم چې لوکس ځایونو ته چکرو ته لاړ شم هلته چکر ته لاړ شه دلته چکر لاړ بېځایه چکرو ته لاړ شه که نه دا خواهشات دي نو تاسو کوشش وکړئ د خپلو ضرورتونو او خپلو خواهشاتو ترمنځ فرق وکړئ نو که چیرې تاسو په خواهشاتو پسې تاسو پیسې نه شئ سپما کولی نو تاسو کوشش وکړئ د خواهشاتو په ځای پر سپما پسې لاړ شئ صحیح ده او له هغې نه وروسته دریمه خبره کوشش وکړئ کوم درآمد چې لرئ صحیح ده کومې پیسې چې تاسو ګټئ د هغو نه 20% یا 30% تاسو هغه ذخیره کړئ صحیح ده مثال تاسو کور مصرف څومره دی خپل مصرف مو وباسئ کوم معاش چې تاسو اخلئ یا کومې پیسې چې تاسو ګټئ د هغو 30% تاسو هغه سپما کوئ هغه وساتئ درته نو هغه نورې چې دي هغه بیا مصرف کړئ یو وخت کې به تاسو خبر نه وئ تاسو به ډېرې زیاتې پیسې ساتلې وي نو د پیسو د سپما کولو یا د پیسو د ذخیره کولو لپاره دغه څلور طریقې ډېرې کامیاب دي او ټول خلک چې غواړي چې پیسې ذخیره کړي له دغو څلورو طریقو څخه استفاده کوي نو تاسو هم خپلې پیسې په صحیح طریقه باندې اداره کړئ چې سبا بیا بل چاته لاس اوږد نه کړئ او محتاجه نه شئ نو تر بیا پورې په خدای سپارم ښې چارې